بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. راځه ما غواړم چې د اډوب افټر افکټ ټولز درته معرفي کړم. ټول کار خو نه بلکې زیاتره کار زموږ د تاسو په اډوب افټر افکټ کې دغه ټولز پورې مربوط دی. د دې لپاره چې زه ټولز معرفي کړم باید زه پروجیکټ ته یو شی راوړم. مثلا فرض کړئ دغه لوګو ده. لوګو راخلم نیو کمپوزیشن ته، رایټ کلیک په باندې کم ترانسفارم پی ټو، یعنی چې څنګه شي تر څو پورې زه باید که چیرې داسې وکړم لومړی کمپوزیشن واخلم. کمپوزیشن دی، اوس راشم لوګو راوړم دلته، اوس دلته رایټ کلیک وکړم ترانسفارم پی ټو کامپ یا اس وایم سکیل ورته چې باید مثلا یو څه کوچنی وي په دې اندازه باندې. خو اصل موضوع د موږ د تاسو چې دا نن ټولز دی چې دغه ټولز څه دندې لري په کوم ځای کې ورڅخه استفاده کوو. اول سلیکشن ټول دی یا موو ټول دی، کولی شو د دې په واسطه سره موږ تاسو یو آبجیکټ څنګه کړو سلیکټ کړو، همدارنګه لویوالی کوچنوالی او بل دغه وروسته مثلا زیاتره کار په همدغه موو ټول باندې دی یا سلیکشن ټول دی سلیکټ کې وي. دغه وروسته بل چې دی هاند ټول دی، هاند ټول په واسطه کولی شو موږ تاسو دا په بل طرف ته انتقال کړو. البته که چیرې زه راشم مثلا دا زوم وي په دو شکل سره زه کولی شم په دو شکل سره زه دغه خپله سوژه ووینم. بل دغه وروسته موږ تاسو چې لرو شاید دی زوم ټول دی چې کولی شو د په واسطه سره آبجیکټ زوم کړو، یا مثلا زه بیرته دلته فیټ وي باندې وایم. بل دغه وروسته روټیټ دی چې کولی شو مثلا موږ تاسو خپل آبجیکټ په دې شکل سره روټیشن ورکړو، چې مثلا موږ تاسو دلته آر که چیرې زه وایم روټیشن دلته هم لرو کولی شو دغه په دې شکل سره هم روټیشن ورکړو. دلته په دغه ځای کې هم د روټیشن تغییرات راځي. بل دغه وروسته کمره ده چې انشاءالله کمره په راتلونکي ویډیوګانو کې په مکمل شکل سره درته معرفي کوم چې څه دندې لري او څنګه کولی شو له کمرې څخه استفاده وکړو. د کمرې حرکتونه دي او خپله کمره ده چې موږ تاسو دلته رایټ کلیک په نیو کمره کې بیا کولی شو له دې څخه استفاده وکړو. مثلا که چیرې زه راشم دلته ګورئ کمره یو حرکت د دې کمرې مثلا زه غواړم ترانسفارم مخکې د دونه چې زه مثلا کمره کې کار وکړم د دو لیر باید 3D وي. کنټرول زید لیر 3D کوم، ګورئ په دو شکل سره مثلا کمره نږدې کېږي. دا نه معنا چې مثلا دا زوم کېږي یا مثلا موږ یا کوو، دا کمره ورته نږدې کېږي په دو شکل سره. که چیرې زه مثلا دلته ووینم ګورئ دا کمره ده، راشم دلته په دو شکل سره مثلا ګورئ اصلي آبجیکټ د موږ تاسو دغه دی کمره ده مثلا په دو شکل سره، یعنی د موږ تاسو کمره ده. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې دا مکمل شکل درته معرفي کوم. بل دغه نه وروسته موږ تاسو انکور پوینټ لرو. انکور پوینټ په دې معنا چې زه غواړم منځنۍ نقطه د دو پیدا کوم. ګورئ که چیرې زه مثلا راشم دا ډیلیټ کم، دا هم پیټ دا هم پیټ شولو. درځم انکور پوینټ ته، ګورئ دغه انکور پوینټ یعنی دغه منځنۍ نقطه. که چیرې مثلا انکور پوینټ د موږ د تاسو په د موباینس کې وي، زه راشم سکیل ووایم، ګورئ سکیل د همدغه نقطې نه اخلي. که چیرې زه مثلا راشم ورته وایم چې انکور پوینټ په دغه ځای کې وي، سکیل ګورئ اوس د دا ځای نه اخلي. که ورته وایم چې مثلا انکور پوینټ په دغه ځای کې وي، سکیل د دا ځای نه اخلي. دا په کومو ځایو کې استفاده کېږي؟ مثلا که چیرې زه وغواړم چې د دغه سکیل د دغه ځای نه غټ شي په دو شکل سره، ورته وایم چې مثلا سکیل لینک لرې کوم، ګورئ سکیل د دو ځای نه غټېږي او کوچنی کېږي. مثلا ورته وایم چې سکیل صفر په دا ځای کې د 2 ثانیو پورې سکیل څو شي داسې یو حرکت ولري. ګورئ
په دو شکل. خو که چیرې انکور پوینټ مثلا په دو ځای کې وي، که اوس مثلا زه سکیل ورته وایم، ګوره اوس په دو شکل څه ده، دا شو انکور پوینټ. دغه نه وروسته بل چې د شیپ لیر دی، شیپونه دي چې مثلا موږ تاسو یو شیپونه دي او یو ماسکونه دي. که چیرې زه راشم دلته لیر سلیکټ نه وي، ګورئ چې دلته مختلف شیپونه زه رسم کولی شم په دو شکل سره. خو که چیرې زه راشم دلته دغه شیپ دغه لیر سلیکټ وي، بیا زه شیپ رسم کم، د ماسک ځنې جوړیږي په دو شکل سره، چې دا ځینې ویډیو افکټس کارو کې له دې څخه زیاته استفاده کوي. په راتلونکو ویډیوګانو کې هم دغه ټولز په مکمل شکل استفاده ځنې شوې ده. بل دغه نه وروسته مثلا دلته مختلف نور شیپونه دي. ګوره که چیرې لیر سلیکټ نه وي، زه کولی شم مثلا په دو شکل سره شیپ جوړ کړم. موو ټول راخلم دې ځای ته، په دا ځای کې مثلا زه غواړم چې د دغه شیپ کې تغییرات راولم. ګوره اوس 15 پوینټه لري، تایم چې ډیر ولري یا 3 ولري، ګوره په دو شکل سره پوزیشن یې دی، روټیشن یې دی، مثلا همدارنګه په دو شکل سره کولی شو موږ تاسو په شیپ کې هم تغییر راولو. بل دغه نه وروسته فین ټول دی، په خپله خوښه باندې کولی شو موږ تاسو یو شیپ څنګه کړو، رسم کړو. یا مثلا که چیرې موږ تاسو لیر انتخاب وي، بیا کولی شو ماسک ځنې څنګه کړو، جوړ کړو په دو شکل سره. ماسک 1 ماسک 2، ګوره دوه ماسک یې واخیستل شو، مخکینی دی او یو دا ماسک شو. دغه نه وروسته بل موږ تاسو چې لرو ټکسټ دی. ټکسټ دوه ډوله ټکسټ، هورزنټال دی او ورتیکال دی. هورزنټال په دې معنا چې ټکسټ په دو شکل سره لیکل کیږي، او ورتیکال په دې معنا ټکسټ په دو شکل سره لیکل کیږي. دغه نه وروسته بل چې دی برش ټول دی، چې موږ تاسو دا په فوټوشاپ کې هم ویلی دی. فوټوشاپ کې موږ تاسو کولی شو یو شی په باندې برش کو. که چیرې زه راشم مثلا دا شی لرې کړم، یوه لوګو یو شی واخلم، مثلا فرض کې یوه لوګو راخلمه، مثلا دا کورلرا لوګو ده، امپورټ کوم یې. دې کورلرا لوګو راخلم دلته، زه باید یو کمپوزیشن مخکې نه واخلم، لوګو راخلم، اس و ام سکیل ورته هم چې څه باید لوي شي. ګورئ برش ټول دنده څه شی ده. کله چې زه برش ټول راواخلم، ګورئ دلته کولی شم تاسو کالرینګ ورته انتخاب کو. مثلا د کالر هغه څه وي، ار جی بي وي، یعنی ریډ ګرین بلو وي یا الفا وي. زه ورته هم چې ار جی بي وي. راځم په دو باندې کله چې ډبل کلیک وکم، ورته هم چې مثلا غواړم چې دا شی په باندې برش کړم، یا راځم غواړم چې دغه رنګ واخلم د ځان سره او دغه صحابه باندې برش کړم په دو شکل سره. لکه په فوټوشاپ کې چې موږ تاسو څنګه کړل کارول. ګورئ په دو شکل سره اوس چې هر چیرته زه مثلا دا انتقالوم، رنګ هم ورسره انتقال کېږي. بل دغه نه وروسته چې دی بل چې دی کلون ټول دی، د دې په واسطه سره کولی شو موږ تاسو په فوټوشاپ کې هم ویلی وو. کله به هم چې یو ځای سلیکټ کړلو، زه راځم د دوی لپاره یو دانه سالیډ اخلم. کله به چې موږ تاسو ګورئ یو ځای سلیکټ کوو، په دو باندې راځم ډبل کلیک کم، البته په لوګو باندې زه باید ډبل کلیک وکم. په لوګو باندې ډبل کلیک وکړلو، آلت نیسم، مثلا یو ځای انتخابوم، دا ځای ګوره په دا ځای کې مثلا کولی شو موږ د دې شکل سره یو څه رسم کړو. دا بیا کولی شو موږ تاسو ویډیو افکټس کارو کې له دغه ټولز څخه استفاده کوو. بل دغه نه وروسته اریزر ټول دی چې کولی شو موږ تاسو اریزر په باندې وکړو. بل دغه نه وروسته برش ټول دی، بیا روټو برش ټول دی چې دا په ویډیو افکټس کارو کې دوی څخه زیاته استفاده کوي. عموما په بالیووډ فلمو کې همدارنګه پاپیټ پین ټول دی. راځم خیر یوه نمونه درته کاروم چې بیا
مو په یاد وي. راځم مثلا راځم یو نیو کمپوزیشن اخلم، نیو کمپوزیشن ته راځم یو ویډیو راخلم، مثلا ویډیو ډیسکټاپ نه راخلم، فرض کې دغه ویډیو ده، یوازې تیز تیز درته کاروم چې تاسو په باندې پوه شئ. دو کار به انشالله په ویجوال افیکس ویډیوګانو کې راتلونکي ویډیوګانو کې زه درته کاروم. فرض کې دغه ویډیو ده ان وایم تر دا ځای پورې. که چیرې زه مثلا راشم په دو کې ویجوال افیکس یعنی موږ تاسو یو فلمي کار کې وکړو، راځم یو ګرین سکرین ورته واخلم، ګرین سکرین به چیرته وي؟ خو دا ټول ګرین سکرینونه دي، دا یو راخلم، راځم ګرین سکرین دلته په باندې اپلای کوم، ورته وایم چې زه باید څه وکړم، ګرین پیدا کړم، راځم افکټو ته، په افکټو کې کیلایټ راخلم، په دو باندې اپلای کوم. کیلایټ ګورئ په کیین کې دی، موږ تاسو الترا کی په پریمیر کې درلوده، په دو کې کیلایټ دی، راځم اخلم، دا څنګه کوم په باندې لري کوم، ترانسپارنت راخلم، ورته وایم چې فلیپ هورزنټال، اس او ام سکیل، ورته وایم چې یو څه کوچنی شي، مثلا غواړم په دغه ځای کې دا ځای په ځای کې په دو شکل سره ګورئ، په دو شکل سره. اوس دغه اوبه داسې پورته دي، راځم ورته پاپټ پین ټول په دې معنا دغه یو رقم میخه کې د عموما د بیلبوردو کې نه د اعلاناتو په تخته کې زیات ایدو څخه استفاده کیږي، د کاغذان لاس په باندې میخ کیږي. کله ګورئ زه دلته میخ وایم او دلته په دو شکل سره ګورئ، هغه هلته مالته سریښ دی لکه د کاغذ په شکل، په دو شکل سره سریښ دی. نو زه ورته وایم چې دغه غواړم چې دغه اوبه داسې څنګه کړمه، داسې ښکته کړم په دغه ځای باندې. ما وویل چې دا په ویجوال افیکس کې استفاده کیږي، نو اوس ویجوال افیکس راغی په دو شکل سره ګورئ. ښه د دې لپاره نو دا چې ویډیو ښورېدلې ده مجبور کمره ټراکینګ یې کړم، ټراک کیمره، زه باید دا کنسل کړم، باید ویډیو ټرک، البته دا ټرک نه، بیرته کنټرول زاید، راځم په دو ټرک باندې کلیک کړم. ښه دا وي چې یو مخکې دا ټرک شوې ده، خو خیر اوس به بیا ټرک شي. دغه هغه ټایم دلته پوره کیږي، بیا دغه خپله ویډیو چې دا د ویجوال افیکس هغه کې بیا انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې دو پروژې درته کاروم، او چې څنګه مثلا یو ځای ته اور واچو، څنګه یو ځای کې مثلا یو څه اضافه کړو، که مثلا موږ تاسو یو ویډیو جوړه کړې وي څنګه کولی شو په هغو کې یو څه ور اضافه کړو، نو هغه د راتلونکي ویډیوګانو کې درته کوم. اوس یوازې د پاپین ټول دنده درته ښیم چې دغه یې دنده ده. دا وی چې یو ځل د دوه استفاده شوی، خو خیر دی په راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله موږ تاسو به په دې شکل سره وګورو. که چیرې زه راشم دغه لوګو امپورټ کم، دا لوګو امپورټ کم، ورته وایم چې په دغه ځای کې زه غواړم چې هغه کړم، مثلا دا میخ مې دلته په باندې ووایم، راځم مثلا یو میخ په دا ځای باندې ووایم.
اوس ګورئ چې هر چیرته دا انتقالوم یعنی موږ تاسو په خپله خوښه پوزیشن دی چې کولی شو موږ تاسو پوزیشن ورکړو. که چیرې زه راشم دلته هم یو میخ په باندې ووایم مثلا په دا ځای کې هم یو میخ دلته هم یعنی ټوله مې څنګه کړه میخ کې مثلا په دا میخ کې زه موشن یا حرکت رولم په دو شکل سره کولی شو موږ تاسو حرکتونه ورکړو په دې دا و د پاپیټ پین ټول دنده. نو قدرمن لیدونکو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو زده کړي وي ټولز مهم دی په راتلونکو ویډیوګانو کې په هره ویډیو کې د دغو ټولز د جدا جدا ورڅخه استفاده کوو. نو تر بلې ویډیو د خدای په امان.